محمد له عاشر څخه پوښتنه کوي که یو سړی و بل سړي ته برمه ووهي او برمه کامیابه شي خو بوکۍ پکښې پاته شي نو اوس هغه برمه والا د دې برمې د وهلو د پیسو حق لري چې د مځکې والا څخه یې واخلي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. حامدا ومصلیا. محترمه، دا علم داسې یو قواعد اصول غواړي. دغه د اجر مشترک او د اجر خاص فرق کیږي. دغه برمه والا چې سړی راولي وایي زما برمه و دا اجر خاص دی، یعنی خاص مزدور د دی که اجر مشترک دی یا د اجر خاص دی. په اجر خاص کې دا قانون دی چې هر څونه ګزه په هر څه ورکړی وي چې هغه ګز وکاږي خامخا دغه روپۍ پر ستا، حتی که چیرې راولاړ سو ورته ویلي چې 100 ګزه زما برمه راوکاږه نو بیا دغه 100 ګزه زما برمه چې در راوکشه ګز په 100 روپۍ ته فرض کړه، لیکن وروسته دا برمه زیاته سوله نو پر 100 ګزه یې اوبه ونه کړلې، هر ګز چې بېرته جلا ورکاږي بېرته نوې تنخوا جینه غواړي، نوې روپۍ جینه غواړي. نو هر یو دغسې دی. نو چې دغسې دی دا خامخا د روپو حق لري چې دا سوله، حتی که ډېره سخته سول د باره ورته وویل چې دا خو بیخي سخته سول زما دغه برمه د ماشین که کار پر کاوه پر لازم دی چې واده ور یې ټیکه ورسره ولي، که نه و په نیسو کولی بیا دی هم نه پر لازم هم نه دی، پر هغه ځای سره قطع سول چې هر څو یې کښلې وه د هغه پې ګز روپۍ هغه دی حق لري. نو خلاصه ده ستا د خبرو دا ده چې هر څونه یې کښلې وي چې دا برمه یې پوره وکړه بوکۍ پکښې پاته سول، هر شی چې پکښې پاته سو هغه چې د ده خپل وس و، خپله تعده یې نه ده کړې، تجاوز یې نه دی کړی، هغه راولاړ کړه سو خپله بوکۍ دی نشي راکښلی، په وس یې نه ده، نو هغه د پر ده لازمه نه ده. خو هره څونه ګزونه و هر څونه علاقه د منطقه چې دا برمه کښلې وي د هغو تنخوا خامخا لازمه ده، خامخا به د هغو روپۍ د هغو اجرت تنخوا او اجرت خامخا به جنیا شي، هغه لازم دی. دا تاتارخانیه 15 ټوک 140 صفحه او محیط برهاني هغه 11 ټوک 200 هغه 80 صفحه او هندیه 4 ټوک 452 صفحه او زاد الفقيه 481 صفحه او دغه ولولوجیا 3 ټوک هغه 340 صفحه او بدایي و صنایع 4 ټوک 55 صفحه او موسوعه فقهیه جلد اول 288 صفحه